السلام علیکم خراغلاس څنګه کولای شو د فیسبوک پاسورډ له بریښنالیک یعنی ایمیل او ټلیفون شمیرې نه بغیر ترلاسه کړو؟ آیا تاسو غواړئ خوږو دوستانو د ایمیل او ټلیفون شمیرې پرته د فیسبوک حساب پټ نوم یا پاسورډ بیرته ترلاسه کړئ؟ که تاسو نشئ کولی د خپل فیسبوک حساب پټ نوم بیا پیدا کړئ ځکه چې تاسو نور د خپل فیسبوک پاسورډ او د فیسبوک ایمیل ادرس او موبایل نمبر په یاد ولرئ. که خوږو دوستانو ستاسو د فیسبوک هیڅ هم تاسو ته معلوم نه وي، په دې ویډیو کې دوه داسې د حل لارې زه تاسو سره شریکوم چې د دغې حل لارو په واسطه باندې تاسو کولی شئ خپل د فیسبوک پاسورډ بغیر د ایمیل نه، بغیر د موبایل نمبر نه او بغیر د پټ نوم نه بیرته را پیدا کړئ. خوږو دوستانو که چیرته تاسو له دغې ویډیو نه څه ناڅه معلومات ترلاسه کړه، څه ناڅه هم ترې نه زده کړه، ویډیو به د خپل ملګرو سره ضرور شریکوئ. همدغسې خوږو دوستانو که چیرې تاسو زمونږ یوټیوب چینل ته نوي یاستئ، مهرباني وکړئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او هلته کې بیا د بیل یا ګنټۍ نشان کېکاږئ تر څو تاسو له ټولو نوي ویډیوګانو نه مخکې له مخکې نه خبر شئ. همدغسې خوږو دوستانو که دغه ویډیو تاسو زموږ د فیسبوک په صفحه یا د فیسبوک په پیج باندې ګورئ نو مهرباني وکړئ خوږو دوستانو زموږ د فیسبوک پیج هم ځان سره فالو کړئ. نور نو ستاسو وخت نه نیسم خوږو دوستانو، ورځو د مکملې ویډیو په طرف. وګورئ خوږو دوستانو که چیرته زه راشم او له دې برخې نه خپل فیسبوک داسې راخلاص کړم، دلته وګورئ خوږو دوستانو که چیرته زموږ سره د فیسبوک د آی ډي صرف موبایل نمبر معلوم وي یا که چیرې خوږو دوستانو زموږ سره زموږ د فیسبوک آی ډي تانا جیمیل آی ډي زده وي او پاسورډ هم نه زده، پاسورډ رانه له هیره وتلی وي، نو خوږو دوستانو د دغه ډول آی ډي چې په جیمیل باندې جوړه شوې وي یا د موبایل نمبر باندې جوړه شوې وي، تاسو به ورک شوی پاسورډ څنګه را پیدا کوئ؟ خوږو دوستانو اوله د حل لار دا ده که چیرته تاسو خپل فیسبوک کم نه کم یو ځلې په همدغې موبایل ډیوایس کې لاګین کړي وي او هغې نه وروسته ستاسو نه پاسورډ له هیره وتلی وي، نو دغه پاسورډ به د همدغې موبایل په ذریعه څنګه پیدا کوئ؟ وګورئ خوږو دوستانو زما سره دغه فیسبوک آی ډي ده چې خوږو دوستانو کم نه کم یو ځل زموږ سره په دې موبایل کې لاګین شوي، خو اوس یې زما نه پاسورډ له هیره وتلی. اوس د دې پاسورډ به خوږو دوستانو تاسو څنګه را پیدا کوئ؟ ډېر اسانه، ډېر سمپل. تاسو به لاړ شئ خوږو دوستانو خپل د موبایل سیټینګ ته، په سیټینګ باندې به کلیک واخلئ. کله مو خوږو دوستانو چې په سیټینګ کلیک واخیستو داسې به لاندې راشئ او دلته وګورئ ګوګل باندې به کلیک واخلئ. په ګوګل هم چې خوږو دوستانو کلیک واخیستو بیا به تاسو دغلته راشئ مینیج یور ګوګل اکاونټ، په دې باندې به داسې کلیک واخلئ. په دې هم چې کلیک واخیستو دلته وګورئ خوږو دوستانو تاسو به راشئ سیکیورټي برخې ته، په سیکیورټي باندې به داسې کلیک واخلئ. کله چې په سیکیورټي باندې کلیک واخیستو بیا به خوږو دوستانو داسې لاندې راشئ. په سیکیورټي کې به خوږو دوستانو تاسو راشئ پاسورډ منیجر ته، پاسورډ منیجر باندې به خوږو دوستانو داسې کلیک واخلئ. د کلیک نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو ټول هغه اکاونټس چې ستاسو په موبایل کې لاګین وي د هغې پاسورډ تاسو له دې برخې نه راخیستلی شئ. لکه زه راځم خوږو دوستانو اوس فیسبوک پاسورډ راخلم، نو فیسبوک باندې به داسې کلیک واخلم او له دې نه وروسته خوږو دوستانو زه د خپل موبایل ډیوایس فنګر داسې ورته خلاصوم. که تاسو خپل موبایل ډیوایس ته فنګر ورکړی وي، که هر یو سیکیورټي وي، که پین کوډ وي، هغه به راخلاص کړي. هغې نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو دلته وګورئ په اول نمبر باندې زموږ سره زموږ د فیسبوک اکاونټ راغلی او کله چې خوږو دوستانو دغه آی یا د سترګې نښې باندې زه کلیک واخلم ماته پاسورډ راښیي. که زه داسې کلیک وکړم نو دلته به پاسورډ ماته وښیي. که چیرته زه وغواړم خوږو دوستانو چې دا پاسورډ را کاپي کړم نو دغه یو نشان باندې به داسې کلیک واخلم نو پاسورډ زما سره را کاپي شو. اوس به خوږو دوستانو زه دا برخه داسې بنده کړم او بیرته کې به راشم فیسبوک ته، فیسبوک به داسې راخلاص کړم خوږو دوستانو. نو چې کله زه راشم خوږو دوستانو او په دې برخه کې خپل د موبایل نمبر داسې ټایپ کړم او له دې نه وروسته همغه پاسورډ چې موږ را کاپي کړی دی هغه پاسورډ به له دې برخې نه داسې پیسټ کړم. د پیسټ نه وروسته خوږو دوستانو که چیرته زه په لاګین باندې داسې کلیک واخلم نو اوس تاسو وګورئ خوږو دوستانو چې په اسانۍ سره زموږ آی ډي لاګین شوه. خوږو دوستانو راځو دویمې طریقې ته چې دا ډېره زبردسته طریقه ده. که چیرته زه خپل فیسبوک داسې راخلاص کړم او دلته خوږو دوستانو که چیرته فون نمبر یا ایمیل ادرس
زمونږ د موبایل شمیره یا ایمیل ادرس دا هم زمونږ نه له هیره وتلی وي، پټ نوم یا پاسورډ هم زمونږ نه له هیره وتلی وي، بالکل هیڅ هم مونږ ته زده نه وي. بیا هم خوږو دوستانو که چېرته وغواړو چې خپل فیسبوک اکاونټ را خلاص کو، پاسورډ یې ورته پیدا کو، نو خوږو دوستانو دغې لپاره اوس څه کول پکار دي. فون نمبر، ایمیل ادرس، پاسورډ هیڅ هم تاسو ته زده نه وي، نو خوږو دوستانو تاسو به راشئ دغلته کې فارګاټن پاسورډ باندې به داسې کلیک واخلئ او لږ انتظار به وکړئ. د لږ انتظار نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو اټومیټیک یا اتومات خوږو دوستانو زموږ سره زموږ آی ډي دلته کې را پیدا کړه مونږ ته. اوس که چېرته تاسو ته پاسورډ نه وي زه خوږو دوستانو تاسو به په ګیټ کوډ باندې داسې کلیک واخلئ. د ګیټ کوډ نه وروسته خوږو دوستانو تاسو ته ستاسو د آی ډي ټول ډیټیلز راخلي چې دا په کوم یو جیمیل آی ډي باندې جوړه شوې ده او په کوم موبایل نمبر باندې جوړه شوې ده. اوس که چېرته خوږو دوستانو تاسو وغواړئ چې د فیسبوک کمپنۍ لخوا ستاسو د فیسبوک پاسورډ تاسو ته په جیمیل باندې راولېږلی شي، نو تاسو به خوږو دوستانو اول نمبر آپشن انتخاب کړئ. که چېرته خوږو دوستانو ستاسو سره په موبایل نمبر باندې ستاسو آی ډي وي نو دلته تاسو سره دویم نمبر کې د موبایل آی ډي هم راځي. نو ما سره دغه آی ډي خوږو دوستانو ته نه جیمیل آی ډي باندې ده، زموږ سره به جیمیل ته کوډ راشي. او دریم خوږو دوستانو که چېرته تاسو ته پاسورډ یاد وي، آی ډي م را پیدا شي او پاسورډ یې درته زده وي، نو انټر ا پاسورډ ټو لاګین دی باندې به کلیک واخلئ. نو اوس خوږو دوستانو بالکل زموږ نه پاسورډ هم له هیره وتلی، هېڅ هم راته زده نه دي. زه غواړم چې زما جیمیل آی ډي ته د فیسبوک لخوا پاسورډ راشي یا کوډ راشي، نو زه به دلته کې همدغه اول نمبر آپشن انتخاب کړم، بیا به کنټینیو باندې داسې کلیک واخلم. له دې نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو ماته وایي چې کریټ ا نیو پاسورډ. ډایرکټ زه دې برخه کې که چېرته نوی پاسورډ داسې ورته ټایپ کړمه، خوږو دوستانو کله چې تاسو دلته کې ورته نوی پاسورډ ولیکئ او له دې نه وروسته داسې په کنټینیو باندې کلیک واخلئ، نو اوس وګورئ خوږو دوستانو تاسو وایي چې ریممبر یور پاسورډ، دا به داسې اوکې کوئ. له دې نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو چې زموږ د فیسبوک آی ډي مونږ هم را پیدا کړه او هغې ته لاګین هم شو. نو خوږو دوستانو په دغه دوه طریقو باندې تاسو کولی شئ چې د هر چا د فیسبوک آی ډي چې کم نه کم یو ځل د هغه کس په موبایل کې لاګین شوي وي او هغه کس ترېنه کار اخیستلی وي، په اسانۍ سره په سهولت سره را پیدا کړئ. امید لرم خوږو دوستانو چې له دې ویډیو نه به م څه زده کړي وي. ویډیو مخکې د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. ښه وخت، الله پامان.